السلام علیکم پښتنو. د سترګو نه پټای لري که یو لږ غوږونه کلاو کوي نن درته یو حقیقت بیانوم. کامل دی پیو کو ان شاء الله چې ډیره زیاته فایده بدله درکړي. فرض کما بهترین کپڑے اغوستي وي او د پاسه می پیخه قیمتي واسکټه چولې وي، خیسته بوټان می پخپو کړي وي، یعنی ستا په نظر کې به یو بهترین پرسنالټي ښکارم جسمانی تور، او کچره مخ می تور کړلو نو بیا نه څوک په کپړې ګوري، نه څوک واسکټ ګوري او نه بوټان ګوري، وته د مخ ته وګوره. یعنی یو نقصم چې په انسان کې وي هغه په هغې باندې بدې ښکاري که مخ مې چېرې تور کو، خلک به چې دته وګوره دا سمیلو دی. نو په دې خبره باندې ځان پوهې که همیشه دپاره چې ته ژوند تیرې اخلاقیات به هم ستا برابر وي، کپړې پیزار به هم ستا برابر وي، همسایه به هم درنه خوشحاله وي، مور او پلار به هم درنه خوشحاله وي، یاران دوستانو سره به ته مدد هم کې څومره چې ستانه کېږي، مونځ به هم کې، روژه به هم نیسې، زکات به هم ورکې، حج به هم کې که الله تعالی دله وس درکړلو. نو هله به یو ته ښه مسلمان، یو بهترین مسلمان جوړېږي. نو بیا غم مه کوه ځوانه، انشاءالله چې الله تعالی به دله جنت درکوي. خو که چېرې ته د خلکو په خبرو کې راغلی، یعنی تا ته به یو ښه اتنټک حدیث بیانوي، ښه صحیح او حدیث دا دی، یعنی یو طرف به تا ته بیانوي بل به نه بیانوي. همدغه مولیان همدغه مدرسو کې مختلف ځایونو کې به تا ته دا بیانېږي چې یوه ښځه به ډېره زیاته بدکاره وه، زناکاري به یې کوله، چې چېرته غلط کار و هغې به کولو. خو یوه ورځ یو سپی ډېر زیات تږی و او هغه په خپله کومه پڼه پیزار چې د پخپو کړي په هغې کې ول اوبه ورکړلې، الله تعالی په هغې باندې وبخله. دا چې کوم تا ته هغه څیز ډېر زیات اسان کي، یعنی مدرسه کې پیسې ورکه الله تعالی به دې وبخي، پلانکې له وړه واخله الله تعالی به دې وبخي، یعنی د دې یتیم کفالت وکړه، د دې یو یتیم الله تعالی به دې وبخي. په دې ځان پوهې که په دې باندې دې نه بخي، ته به خپل معاملات هم برابرې. د دې مطلب دا نه دی چې ته بس مولا له پیسې ورکه په 15 روپۍ باندې به یا تا په 100 روپۍ باندې به تا وبخي، پوره به په دین کې ورنه وځې، هله به دې الله تعالی بخي. خوا ته ورسره یو بل حدیث دی، هغه حدیث نه بیانوي، یعنی یو دې پیروي او بل درته پاسته څیزونه مخې ته یږدي. بل حدیث ورسره دا دی چې یوه زنانه وه د ونې پورې یو پیشو تړلی و او ګرمی ته په هغې باندې ډېره زیاته سخته تېرېدله، دی وله اوبه نه ورکولې، هغه زنانه چېرته تللې وه؟ هغه جهنم ته تللې وه. نو په دې ځان پوهې که یو طرف ته په معمولي کار باندې ته جنت ته ځې، په معمولي څیز باندې ته جهنم ته هم ځې، نو بیا به په دې منځو مینه کې ته ګرځې، نه به غلط کار کې او صحیح کار به کې، الله به الله تعالی په مخ کې وړاندې بوزي. او بیا د هغې نه بعد که مطلب ستانه غلطیان هم کېږي، هغه معامله دی د الله تعالی سره ده. خو چرې په دې باندې ځان مه غلطوئ. که تاسو وګورئ چا چې دی مدرسه په شا کړې ده، چا جومات په شا کړی دی، چا غریب په شا کړی دی، چا یتیم په شا کړی دی، څوک یې درنه په 100 اخلي روپۍ، څوک یې درنه په بل څه اخلي، څوک یې درنه په بل څه اخلي، په خپل لاس باندې ولګوه. تاسو وګورئ عثمان غني صاحب چې ټول دولت راوړلو او پیغمبر علیه السلام مخې ته یې کېښودلو، نو ته څه وې؟ په دین کې ورسره محنت نه کول. وسه ته څه وې چې ته په جومات کې پیسې ورکړې جومانځله بیا مزه، ته څه وې چې ته زکات ورکوه بیا مونځ مه کوه، ته څه وې چې یاره ته د غریب کفالت ته یا د یو یتیم کفالت کوه جو بیا مونځ هم مه کوه، چې څه دې زړه غواړي جو هغه کوه، داسې چریم نه ده. هغه شانتي عثمان غني صاحب دغه سره لاړلو. همدغه رنګې تاسو وګورئ عمر رضی الله تعالی عنه ټول خپل نیم مال راوړلو، پیغمبر علیه السلام په خپو مبارک کې کېښودلو، وایي چې په دې باندې څه کې د دین کار پې وکړه. نو ته څه وې جهاد ته ورسره نه وتلې، عثمان غني صاحب ورسره نه وتلې، دا څیزونه به کې او چې کله په خپل لاس باندې کې نو ډېره زیاته د فایدې خبره ده. یعنی په جومات کې د پکو ضرورت دی، په خپله لاړ شه هغه پکې وله راوړه. یو غریب دی هغه له په خپله باندې یو څیز راواخله، وړه وله وړې، چیني وله وړې، نغدي وله ورکې، کمره وله جوړې، کور وله ورکې. د خلکو په لاسونو باندې مه کوه. په دې ځان پوهې که چې ستا دا زړه مطمئني. او دویمه دا ده چې په کوم څیز باندې ته ملامت یې هغه کوه، ډېر لرې لرې پورې منډې مه وه چې د کوم څیز ستانه تپوس کېږي. یعنې ته اوس خیرات او صدقات ورکې نو ستانه د کوم ځای کې تپوس کېږي، ستا د خاندان ستانه تپوس کېږي، ترور وګوره چاچي به ستا غریبه وي، ماماګان به دې غریبانان وي، ګاونډیان به دې غریبانان وي. او ته په سعودي عرب یا دوبۍ کې ناست یې، کله یې کرک ته لېږه او کله ډېر اسماعیل خان ته لېږه، په مردان کې دې هلته ترور غریبه ده، صرف د نوم دپاره ته دا کې دومره لوټکي به در باندې واړي چې ته یاد نه شې ساتلی. دومره پورې په دې خبره باندې ځان پوهې که دا دین دومره آسان نه دی چې یو اړخ بیانېږي او بل نه بیانېږي، څوک یوه فرقه بیانوي، څوک بله فرقه بیانوي. چې کله تا علم حاصل کړلو، په دې خبره باندې دې ځان پوهې کړلو، تا په ترجمه ځان پوهې کړو، تا په تفسیر ځان پوهې کړو، نو تا سره به یو لایټ وي، نو ته چې بیا هر مکتبه فکر ته نیسې تا ته به هغه رڼا ښکاري
چې به په دې کې کومه غلطي ده، په دې کې کومه غلطي ده او په دې کې کومه غلطي ده. نو چې یو راشي هغه درته پاسته مخې ته یږدي، هلته هم تا ځان جنتي کو وای بس مطلب مال پیسې راکړه دا وکړه هغه الله به دا وکړي دا به وکړي دا وکړي. نه، مونځ به هم کې، زکات به هم ورکې، روژه به هم نیسې، په دې باندې نه معاف کېږي چې بھائی دا مه کوه دا مه کوه دا مه کوه بس مال راکوه. نه نه نه، پوره به په دې دین کې ته ورننوځې، اخلاقیات به هم ستا برابر وي، معاملات به هم ستا برابر وي، مونځ به هم کې، روژه به هم نیسې، زکات به هم ورکې، خپلو خپلوانو خیال به هم ساتې. او که ته وایې چې نه زه مدرسه کې پیسې ورکوم الله تعالی به مې وبخي، نه د سهار مونځ شته، نه ماسپښین شته، نه د غرمې شته، او نه زکات ورکې. او یا یو مولانا صاحب سره ته مرګرې شولې بس په مولانا صاحب باندې خرچې مرچې کوه الله به دې وبخي، لوټکي به در باندې واړي. تلک صبر وکړه ورځې به او که نه به ورځې. همیشه دپاره دغه خبرو باندې ډېر زیات فوکس ورکړه. که یوه زنانه په یو ګوټوبو باندې د سپیله په یو ګوټوبو باندې جنت ته ځي، خو بله زنانه بیا جهنم ته ځي چې اوبه یې وله نه دي ورکړي، هغه معمولي یوه غلطي وه د هغوی په نظر کې چې اوبه مې ور نه کړلې او سیټ ته مې تړلې وه. دا موږ ټول مسلمانان نارملي کوو د دې څاروو سره. نو ستاسو څه خیال دی؟ معامله هم د الله تعالی سره ده او صبر راسره کوي، هغه بیا د هغه په لاس کې ده. نو د دې خلکو د خولې پسې مزه چې کله دې جنت ته بوځي او کله دې هغې جنت ته ځي. صحیح مسلمان جوړ شه، سوچ وکړه، فکر وکړه چې څه غلط دی او څه صحیح دی. نو دغه بیا ته په خپله باندې په دې خبره مطمئن کېږي چې زه ټیک طرف ته روان یم او که غلط طرف ته روان یم.